السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو په خیر راسئ. په دې هیله چې جوړ روغ به یاست، ژوند چارې په خیر در باندې تېرېږي. قدرمنو لیدونکو، دا د یو ځل بیا د کندهار په غېږه کې یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون په کندهار کې د ځوانانو لخوا څخه جوړ شوی دی. دا چې وروسته بیا د مسؤلینو سره هم وغږېږو چې څوک یې مسؤلین دي او چا په لاره اچولی دي او څه په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کېږي. دا به هم تاسو ته وښیو. تاسې راسره اوسئ د خیره سره. دننه به نندارتون ته ورسو او د نندارتون ننداره به وکړو چې څه پکښې نندارې ته ښودل کېږي، چې دغه نندارتونونه زموږ ته د اقتصاد لپاره، زموږ ته د تجارت لپاره ډېر مهم دي. راځو دننه ورځو، نندارتون ګورو چې څه نندارې ته وړاندې شوي دي. د نندارچیانو سره به هم خبرې کوو، د ګډونوالو سره به هم خبرې کوو او د هغه کسان چې نندارې ته شیان وړاندې کړي دي، د مسؤلینو او د دې ټولو سره به خبرې کوو. تاسې راسره مل اوسئ. دوستانو، راځو د دغه لومړني کس نندارتون په پیل کې چې په دروازه راننوځئ. دغه اول ځای دی د خیره سره. دلته د صحت شما په نامه باندې زه به وګورم، زه خو نه پېژنم چې څه شي دي. د مالګه ده، ښه، د مالګې لومړنی نندارتون دی. دلته مالګه ایښې ده، د اب ایډون لرونکې مالګه حاجي صاحب. ښه، دا ایډون لرونکې مالګه ده دوستانو. حاجي صاحب، دغه مالګه غټې او کوچنۍ قطۍ خو لري انشاءالله؟ ښه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم فضل احمد احمدی هستم، نماینده شرکت عمر بلار صحت شما در مزار شریف. اینجا ما نمک صحت شما را به نمایش آوردیم که تقریبا به سال تاسیس فابریکه ما 20 سال میشه که فعالیت انجام داره. بر 24 ولایت کشور ما شما نمایندگی رسمی داریم و بر برندهای صحت شما 1 کیلو 2 کیلو ما بسته‌بندی داریم. صحت شما که از یک برند شناخته شده در کشور ما شماست. دیگه با اینکه که نمک عرضه میکنیم، بعد داخل نمک ما جایزه داریم از قبیل گیلاس، ماشین کالاشویی و پیسینک ما جایزه داریم داخلش. سلامت باشی بیادر، زنده باشی، بخیر باشی. بسیار ببخشید، ما تقریبا رسمی و غیر رسمی 1000 نفر ما کارمند داریم، کارمند کارگر و کارمند که از جوانای خود کشور ما شما شامل کار هستند. سلامت باشی بیادر. تشکر، موفق باشین. سلامت. دوستانو، د مالګې ننداره مو وکړله. راځو دلته د خیر سره د غالیو ځای ته. غالۍ به هم وینو چې څنګه غالۍ نندارې ته وړاندې شوي دي. سلام علیکم، په خیر یاست؟ سلامت باشئ. دا سره کوم غالۍ دي؟ افغاني غالۍ دي؟ ښه، د کوم ځای دي؟ جوړ د کوم ځای دي؟ چې پښتو یاد نه لري؟ نه، خو سلامت باشئ. دوستانو، دلته افغاني غالۍ نندارې ته وړاندې شوي دي چې ماشاءالله ډېرې ښکلي ډیزاینونه لري او ښکلي رنګوکي شته. دوستانو، څرنګه چې د غالۍ او مالګې تولیدات را سره ولیدل، راځو دې خواته. دلته مې تر سترګو وچه میوه تر سترګو کېږي. دغه ځوانان سره به هم خبرې کوو. د وچې میوې ننداره په نندارتون کې وړاندې کړې ده. راځو ګورئ چې څه نندارې ته وړاندې کېږي. سلامونه، په خیر صحتونه مو ښه دي؟ شکر الحمدلله، تاسو ښه یاست؟ خیرات؟ مننه، ژوندی اوسئ. دلته مو زه وینم چې کشمش دي، کشته ده او انځر دي او بادام دي. دا شان جوال که د خپل نندارتون او خپل د دکاندارۍ اړوند موږ ته معلومات راکړي چې دلته مو څه نندارې ته وړاندې کړي دي. زما نوم نجیب الله خادم دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او د وچ میوې تجارانو په نمایندګي دلته راغلی. د وچې میوې د تجارانو په نمایندګي مو دلته دغه شان نندارې ته وړاندې کړي. ډېر ښه. دا نو ټوله د کوم ځای تولیدات چې تاسې راته ویلی شئ؟ د هېواد د کومو ولایتو دي؟ دا خصوصا ټوله چې وینې دا ټوله د کندهار ښار دی. ښه، دا خپله د کندهار د کندهار دی. هر شی چې وینې دا ټوله د کندهار خپل تولید دی، یعنې په کندهار کې کرل کېږي. ښه.
تاسو د دغه نندارتونونو په اړه څه نظر لرئ چې داسې نندارتونونه باید ډېر سي، دغه ښه دي، مفید دي د تجارت لپاره که نه؟ بله هو ډېر مفید دي. که چیرې دا رقم نندارتونونه مقصد په کال کې 3 الی 4 واله دغسې خلک به د دا سیستم سره معیار سي او د دې تر څنګ به د خپل کم تولیدات په د نورو هېوادو پورې هم مقصد ورسېږي. ډېره مننه. بس په دې هیله چې زموږ اقتصاد به غوړېږي او تاسو به دغسې نور نندارتونونه په لاره راتاچوئ. دا نو په تاسو تجارانو پورې اړه لري چې نندارتونونه انشاءالله موږ کوشش کوو. ډېره مننه. ژوندي خیر اوسه، جوړ اوسه، آباد اوسه. دوستانو په څنګ کې یو بل کوچنۍ غرفه ده، دې ته هم راځو. دلته د میلکو تولیدات ډېر تر سترګو کېږي. دا چې میلکو یو ښه برانډ دی په افغانستان کې او د شیدو او لبنیات ښه تولیدات لري. نو دغه تولیدات چې تاسې کتلی سئ، بیا بیا د مسؤلو سره هم خبرې کوو چې څه څه لري د خیره سره او څه نندارې ته وړاندې کړي دي. تاسو به د میلکو تولیدات حتما څښلي که چیرې په افغانستان کې یاست. نو تاسې راسره وګورئ. دلته نو بېلابېلې ډولونه شیدې، مستې، شلومبې، سندل او داسې شیان مټایان هم تر سترګو کېږي. راځو خوږو دوستانو د دغه غرفې د مسؤل سره خبرې کوو چې دلته نندارې ته څه وړاندې کړي دي او کوم تولیدات سره په میلکو کې. تاسو بیا حتما میلکو خوند او ذایقه کتلې وي، خو موږ د دغه ورور سره غږېږو. سلامونه وروره. وعلیکم السلام ورور جوړ یاست؟ څنګه یاست؟ بخیر؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. تاسو خوشحاله اوسئ. په پیل کې ښایسته نوم راته ووایاست. نوم مې محمد نسیم رفیقي دی. رفیقي صاحب په دې هیله چې ښه به یاست او نندارتون به مو په خیر او پیل کړي. نن خو نو 2 ورځې زموږ چون په اوله ورځ کې غیر حاضر و د نندارتون، سبا به هم سبا ورځ هم د 3 ورځې دی. تاسې د خپلو تولیدات په اړه راته ووایاست چې دلته مو د میلکو تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. میلکو کوم تولیدات لري د درونو هېوادوالو لپاره؟ دا چې د میلکو کمپنۍ ده، د میلکو کمپنۍ تولیدات چې دي ټول د تازه شیدو څخه جوړ دي، چې دا شیدې په لیرې پرتو ولسوالیو کې د مالدارانو څخه راټولېږي تازه شیدې. بیا د هغه څخه وروسته دا کمپنۍ ته وړل کېږي، انتقالېږي. د هغه کمپنۍ ته پروسس وروسته د دې څخه تقریبا 43 کلمه تولیدات جوړېږي چې په هغو کې مستې، شلومبې، پنیر، سندل، برفي دا ټول شامل دي. ښه ډېره مننه. او دا نو د هېوادوالو لپاره هغه په اصطلاح باندې تر ټولو غوره تولیدات چې په خپل هېواد کې راټولېږي، بېرته دلې تولیدېږي او په مصرف رسېږي. بالکل همداسې. ښه ډېره مننه. نو تاسو هېوادوالو ته لنډ پیغام ووایاست چې دوی کوم تولیدات باید استفاده کړي؟ هېوادوالو ته هم پیغام دا دی چې دوی د کورني تولیدات استفاده کړي، چونکې وطني تولید چې دی هغه د وطن ویاړ دی. ګټه یې بېرته خپلو خلکو ته رسېږي، که د اقتصاد پر برابر اقتصاد هم ورسره ښه کېږي. همداسې د دغه په خاص ډول د میلکو د تولیداتو ګټه چې ده د هغو غریبو مالدارانو ته رسېږي چې هغه 1 کیلو شیدې هم تر میلکو کمپنۍ پورې راوړي. یعنې که وګورو 1 کیلو شیدې بیخي لږ دي، اما میلکو کمپنۍ دغه 1 کیلو شیدې هم ځینې رانیسي، ځینې قبلوي. نو دا ګټه یوازې داسې نه چې میلکو کمپنۍ یا یو تجار یو شرکت ته رسېږي، بلکې یو غریبو هېوادوالو او مالدارانو ته هم رسېږي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. زه د یو څو شیانو فقط پوښتنه کوم، ماته نوي دي نوي په دې دي ځکه چې تر اوسه مې استعمال کړي نه دي. مهرباني لومړی دغه شی راته معرفي کړي، دغه څه دي؟ دا چکیده ده، 15 کیلویي چکیده ده. اوس خالي ده، دا سپکه معلومېږي. دا فقط یو سمپل موږ راوړی دی او دغه چې ده دا بیا 400 ګرامه چکیده ده چې دا د میلکو کمپنۍ دا دواړه یو د دغه قوطۍ قیمت څو دی؟ دا قوطۍ قیمت چې دی هغه 500 افغانۍ 500 افغانۍ دي. او د دغه 15 کیلویي قیمت څو دی؟ 15 کیلویي قیمت چې دی انشاءالله هغه بس اوس دقیق نه دی. یعنې دا شی ما تر اوسه نه و لیدلی، دا 15 کیلو نوی شی دی ځکه چې ما تر اوسه نه لیدلی. یو بل شی چې زما در سره کېږي زه فکر کوم چې اناردانه ده. دا اناردانه ده نه؟ بلې و دا اناردانه ده. ښه دا د څه شي لپاره خلک کاروي؟ دا نو بیا د بهرنۍ هېوادو ته دا صادرات چې هغه بیا په دواو په مسالو او په دې شیانو یعنې د دې په هېواد کې استعمال په مسالو په دې کې لري که نه؟ دلته ډېر کم دی او دلته فقط موږ دا تاسو بهر ته صادروئ نه؟ نو دا اوس دا زموږ په نوي تولیداتو کې چې دا په نمایش کې مو اول ځل دی چې موږ راوړی دی. ځکه ماته دا دواړه شیان نوي ښکاره د دې څخه موږ جوس او د انارو روب باسو، بیا په هر موسم کې چې جوس یې هغه موږ په هر موسم کې وړاندې کولی شو بازار ته. تازه پیور جوس وي د انارو. او تر څنګ یې نو دوستانو تاسو مټایان وینئ، سندل دي او مستې دي تر څنګ یې، او شلومبې په کوچني بوتلانو او په غټو بوتلانو کې لیدلی سئ. تر څنګ یې پاکې اوبه دي د څښاک ته،
او شیدې دي، بل څه شته، او د غوا غوړي دا د ملکو کمپنۍ دا خالص د غوا غوړي شاید زموږ خارج میشت ورونه د دې ډېر شوقیان اوسي ډېر شوقیان دي. او بل دا چې دا فلټر سوي دي، هغه د بازار یا محلي غوړو څخه فرق هم دا دی چې هغه یو ډول بوی سره خلک حساسیت لري، د دې سره انشاءالله هغه بوی واشان نشته. ډېره مننه. بس نو په دې هیله چې زموږ تولیدات وطني تولیدات به لا وده کوي او دغسې نندارتونونه به لا ډېرېږي. ډېره مننه ګران ورور چې زموږ سره مو څو لحظې د خپل تولیدات په اړه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. دوستانو، امار کمپلیکس نه نړیوال ودانیز شرکت چې په عینو ښارګوټي کې تاسو ته بېلابېل د ساختماني چارو خدمات وړاندې کوي چې په هغه کې نو کورونه، البته دفترونه او دا ټول شته. راغلي یو د دې غرفې ته د دغه امار خدماتو په اړه به نور له مسؤل کس څخه واورو. که په پیل کې خپل ځان راته معرفي کړې ګران ورور. ما نوم صدیق الله دی. صدیق الله جان، دلته مو د امار په نامه باندې په انار ملي نندارتون کې ملي او نړیوال نندارتون کې غرفه نیولې ده. د خپلو خدماتو په اړه که درنو لیدونکو ته معلومات ورکړي. مننه. خیر اوسه. زموږ د امار کمپلیکس په نامه چې باغ په سای کې عینو مینه کې موقعیت لري، جوړیږي 4 بلاکه دي، هر بلاک کې 4 کوره دي، ډېر ښه، 3 اتاقه او 4 اتاقه دي چې 4 اتاقه چې هر 15 تشنابه لري، 3 اتاقه چې 4 تشنابه لري، خپل جیم لري، حوض لري، زنانه او مردانه دواړه، ماشومان د لوبو ځای لري، مسجد لري او خپل پراخ پارکینګ لري. دوستانو، تاسو کولی شئ چې عینو مینه کې د امار نړیوال وداني شرکت ته ورسئ او خپل د خوښې وړ کورونه هلته پیدا کېږي نه؟ خصوصا د هغو فامیلو دپاره که غټ فامیل که کوچني فامیل د ټولو لپاره به تاسو ځای لرئ. بالکل. ډېره مننه ګران وروره چې څو لحظې مو خپل د تولیداتو او د مارکیټینګ اړوند معلومات راکړل. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دلته یو بل غرفه ده چې د نیکو په نامه باندې ایډون لرونکې مالګه نندارې ته وړاندې شوې ده. په دې کې نو د بیان هم شته او دا خپله وینې قدرمنو لیدونکو نمکدانونه دي، شاهي ایډون لرونکې مالګه. دا یې جلا ځان ته دي او دغه چې دي دا مالګه ده. ښه دا ټوله د مالګې ډولونه دي. پیک فرق مالګه یو مالګه ده، 200 ګرامه مالګه ده، لس شل پاکټ پکې کې دي چې 2 کیلو راځي. د دغه مالګې دغه کوچنۍ کړي چې زما په لاس کې ده، دغه په څو قیمت لري؟ دا تقریبا 3 افغانۍ ده. په 3 افغانۍ. دوستانو، ډېره ارزان هم ده او ایډون لرونکې هم ده، وطني تولید هم دي او په 3 افغانۍ باندې ماشاءالله ډېره مالګه ده. دغونه مالګه په 10 افغانۍ بل ځای نه پیدا کېږي. ښه، بس نو په دې هیله چې زموږ اقتصاد به وده کړي. مننه ورور، خوشحاله اوسئ. دوستانو، دلته نو د قریب مطبعې غرفه ده چې په کندهار ښار کې د چاپي خدمات په برخه کې ډېر غوره خدمات وړاندې کوي. موږ خو له نامه او له تولیداتو سره اشنا یو، تاسو به هم ورسره اشنا کوم. په کندهار ښار کې قریب مطبعه چې مسؤل یې اجمالي صاحب دی او ډېر ښه خدمات وړاندې کوي. د خدماتو څخه انشاءالله تر ډېره پورې د کندهار ولس راضي دي. دلته هم خپلې بروشران او ترڅنګ یې مجلې او چاپي خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي چې داسې بروشران په دغسې ډول کې په کوچني ډول کې هم شته او دا ټول د دوی هغه تولیدات چې دوی نندارې ته وړاندې کړي دي او داسې غټ بینران او د غرفو دپاره دغسې توکي هم تاسو ته وړاندې کیږي. نو دا قریب مطبعه شو. راځو د نندارتون بل کونج ته. مننه. دلته حاجي محمد نادر خپلواک شرکت. که چیشتی د شرکتتون څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند چارې بخیر دي؟ ما یې دغه ته کتله، انشاءالله دغه به ستاسو خپل شرکت یې ښه. تاسو تر ځئ، زه به ستاسو سره یو څو لحظې خبرې وکړو. څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ مننه. ژوندی اوسئ. په پیل کې خپل نوم راته ووایاست. نوم مې فضل احمد نوري دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم او فلحال په دا نندارتون کې زموږ زراعتي منشنري ده او د هغه تر څنګ جنیرشان دي چې غټو هسپتالو ته او رسټورانټونو ته او همدارنګه په نورو مختلفو ځایو کې کارېږي چې هغه غټ غټ جنیرشان دي، یعنې لوی جنیرشان دي. 15 کیوي څخه به تر 125 کیوي ورسته.
ښه په دغه نندارتون کې تاسې ډېر خوښ یاست د دغه نندارتون څخه مو رضایت څونه دی؟ آیا دا نندارتونونه که ډېر سي ستاسو پر اقتصاد او ستاسو پر تولیداتو ستاسو پر مارکیټینګ به څومره تاثیر ولري؟ واقعا دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې داسې نندارتون جوړ شوی دی او نور انشاءالله جوړېږي په راتلونکي دلته چې ټول اشخاص راځي د نوي شي څخه لیدنه کوي یعنې دا ډېر مثبت اغېز لري په ټولنه باندې نو هر شخص چې راځي د یو نوي ټکنالوژي یا نوي شي څخه که مثلا ماشینري برخه وي یا مثلا نور تولیدات یې د کورني تولیدات یې د هغه ټول څخه لیدنه کوي دا ډېر د خوښۍ ځای دی. ډېره مننه ژوندی اوسئ. دلته به راسو دا ستاسې ځینې تولیدات تاسې په بروشرانو کې ورته ایښي دي پر دغه به یو څه سره تم سو بروشران هم شته او دغه ښه هغه به هم وروسته وګورو. دلته یې ماشینري هم راوړې ده دوستانو زه به ور وخېږم هلته به پکښې کښېنم هم تاسې ته به یې ووینم دوستانو دغه ټراکټوران دي نه زه به د دغه یو ټراکټور هغه ځانګړتیاوې تاسې ته ووایم دوستانو چې څه ځانګړتیاوې لري. ټاپي 15 ډي ټراکټور دی 16 هاس پاور دی 8 ګیره مخته او 2 ګیره شاته لري د تیلو ټانکۍ ظرفیت 40 لیټره دی د تیلو مصرف یې کم دی پرزې هر ځای ارزانه او اسانه پیدا کیږي قوي انجن لرونکی د 1450 کیلوګرام پورې وزن پورته کولو ظرفیت لري او 2 کاله وارنټي لري. نو دا دغه شرکت چې نوم یې دی حاجي محمد نادر خپلواک شرکت دی دغه دی راځو ګوري هغه نور تولیدات یې هم ګورو تاسې راسره اوسئ. دوستانو دلته یو دانه ټراکټور ولاړ دی او جنریټر پروت دی نو زه خو د اوس ټراکټر ته نه یم ختلی د اوس به وخېږم او بیا ګورم چې څنګه دی زه یې چلولی سم که نه تاسې راسره وګورئ دغه ټراکټور دی او داسې خارجي ماډل دی دوستانو دا د خارجي ماشینري دلته هم اوس راغلې ده داسې نوی ټراکټور دی ما تر اوسه پرې نه و لیدلی که نه دغه دی هغه چې ما یې مشخصات ویل هغه دغه ټراکټور دی هغه د جې څخه غټ ښه هغه د جې څخه غټ دی او دا بیا جنریټر دی نه اکثریت جنریټران چې دي دلته ډېر استعمالي راځي نو دا جنریټران چې دي صفر دي دا څونه کورو ته برق ورکولی شي یعنې دا کورو ته نه البته دا خو د شرکتو د دې ځایو دپاره کورو دپاره هم شته د 15 کیوي څخه تر 20 کیوي پورې چې دي هغه کورو ته کار کوي کم مصرفه نرم آواز دی او همدارنګه خپله د اتومات سیسټم لري په دې کې چې عمومي برق ورته بسته کیږي کله چې برق لاړ شي د اتومات چلندیږي او کله چې برق راسي د اتومات بندیږي. بالکل دوستانو شخص ته ضرورت نه لري چې خپله اتومات دی خپل اتومات دی دغه جنریټر دی او همدارنګه بل ایر کولډ سیسټم لري مخکې جنریټران چې وه هغه واټر کولډ وه ښه دغه تر 20 کیوي دی خپله په هوا باندې دغه کېږي په هوا باندې یعنې د هوا په ذریعه سمندر یخېږي. بالکل پخوا به دوستانو بیا لر بیا ورته شوي بیا به اوبه وې یخېدی به بیا جنریټر هغه اوبه بیا ګرمېدلې بیا به دی یخېدی نو هغه واټر کولډ دا ایر کولډ یعنې خپله اوبو ته ضرورت نه لري خپله د هوا څخه خپله ځان یخوي او دا خو نو ټراکټر دی ته زه ور وخېږم چې څه رقم دی ته به کیمره راته ونیسې زه به ور وخېږم څنګه ما زه دغسې راته ونیسه واه دوستانو څنګه ښه پوست دی دا نو ټراکټر دی اکیلې راوړئ زه یې چالانه کړم بیا باسم یا مې راوړه نو دغه ټراکټران دي زموږ هغه وروڼه چې بزګران دي او هغوی کښت و کرونده کوي د هغو دپاره نو دا ټراکټر مناسب دی ګوره زه یې لا چلولی سم ډېر اسانه دی نو په دې هیله چې دغسې نندارتونونه او دغسې تولیدات لا ډېر سي په هېواد کې او زموږ زراعت وده وکړي. ستانو ټراکټرونه او جنریټرونه مو راسره ولیدله نندارتون کې بیا هم د دې قرار لرو ګرځو به نور جنریټرونه او فلزي سامان آلات و سټیل و د اوسپنیز تولیدات هم شته د خیر سره هغه به هم ګورو او تاسو ته به یې درښکاره کوو د خیر سره تاسو مال اوسئ. دوستانو دغه د سکولونه او موچڼې او چپنې او بټوې او لاسي صنایع دي چې د افغانستان خپل تولید دي او په کابل ولایت کې جوړیږي محصولات یې واخجیر په نامه باندې دي چې دغه تولیدات یې نندارې ته دلته په دغه نندارتون کې وړاندې کړي چې په دې کې نو ښځینه کالي هم شته او تر څنګ یې د سکولونه او همدارنګه بټوې او چمپلان البته بوټونه هم شته ډېر ښایسته او ښکلي ډیزاین کې جوړ شوي دي دا خپله په افغانستان کې کابل ولایت کې جوړیږي د نندارتون د دغه غرفې د مسؤل سره چې به خبرې وکړې هغه په کابل کې جوړیږي او دغه
شیان یې دلته نندارې ته وړاندې کړي دي. نو که بیا چیرې ورته اراده وه زه بیا ادرس درته ذکر کړم، د دوی د شرکت فتح به هم واخلو د خیره سره. بیا کوم چیرې پیدا کوله اوس خو دلته نندارې ته وړاندې کړي دي او حاجي صاحب هم مبارک را رسېدلی دی. دوستانو شرکت صنایع دستي واخجره وه، دغسې ویل کېږي انشاءالله، غلط کړی مې نه دي. دغه ادرس دی او دغه د ټلیفون شماره ده کارتۍ 4 پهلوي فارک ابي مارکیټ افغان تاور. نو دغه بټوي او بسچي او دغه شیان به زنانه توکي به تاسو ته د خیره سره بیا دلته میلاویږي. دوستانو کېدای شي د نامه سره تاسې اشنا یاست، جان سټیل چې په افغانستان کې د اوسپنیزو تولیداتو او د سټیل خدمات تاسو ته وړاندې کوي چې په هغه کې نو آهني ګاډران و سیخان و پایپونه و په دې اشیاء به انشاءالله پکې شامل وي چې پر نړیوال معیار او سټنډرډ باندې برابر سیخونه تاسو ته وړاندې کېږي. دلته د سیخونو او د ګاډرانو ځینې نندارې ایښي دي چې تاسې یې کتلی شئ چې ویې ګورئ. سیخ به هم زه تاسو ته وښیم، 8 ملي سیخ دي، 10 دي، 12، 14، 16، 17، 20، 22 ملي پورې دي سیخان لري. دغه نو ډېر غټ سیخ دی چې په غټو غټو تعمیراتو کې کارېږي. او دا نو د دې ایوارډونه دي چې د ځینو کمپنیو لخوا څخه معتبرو کمپنیو لخوا څخه او د دولت لخوا څخه دوی ته ورکول شوي دي. او یو بل نوښت نو دا دی چې په خپل مهم شی دا دی په تجارت کې قدرمنو دوستانو چې سړی په خپل هغه تولیدات چې دوی وړاندې کوي په هغه کې خپل مارکیټینګ هم ورسره وکړي. اوس ته ګوره د دې کار چې دی ټول د سټیل سره دی او دا دی پر اوسپنه او پر دې ولاړ دی او دوی خپل تولیدات ماشاءالله په دغو ولایتو کې چې دی خپل تولیدات لري د هغو نومان یې شته چې د افغانستان په فراه، نیمروز، بادغیس، دایکنډي، جوزدان، فاریاب، سمنګان، بغلان او تقریبا ټولو ولایتو کې دی خپل تولیدات لري او په داسې شکل سره یې نندارې ته وړاندې کړي چې دا یو ډېر ښه نوښت او ښه مارکیټینګ دی. پر یو بل ګران ورور پرې راغلي چې یو بله غرفه نیولې دی، به د خپل تولیدات په اړه معلومات راکړي. سلامونه، جوړ بخیر وروره. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خوب هستین؟ انشاءالله خیلی خوش آمدین به غرفه ما. مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. که زموږ ګرانو لیدونکو ته د خپلو تولیداتو په اړه باندې معلومات ورکړئ. تاسو دلته کوم خدمات وړاندې کوئ؟ سلامت باشین. تشکر. ما با نمایندگی از کمپانی نیل مارس آیسو که ما نماینده رسمی سازمان ISO در کشور هستیم. سازمان آیسو که هویداس همگی میشناسه، بازم یک معلومات کوتاه در اختیار شما قرار میدم. سازمان آیسو در سال 1947 میلادی تأسیس شد و 178 کشور عضویتش داره و افغانستان نیز عضو فعالش به حساب میاد. از زمان تأسیس تا فعلا 25598 استاندارد ایشو کردن که هر استاندارد نظر به سکتور فعالیت هر سازمان تفاوت‌های خود داره و کمپانی نیل مارس هم بالاتر از 15 سال میشه که در افغانستان فعالیت میکنه و ما بیشتر از 7000 کلاینت در افغانستان داریم. چه در بخش دولتی و همچنان در بخش‌های خصوصی. در بخش‌های دولتی میتونیم براتون بگیم وزارت اقتصاد کشور هست، سرتیفیکیت 9000 کوالیتی منیجمنت سیستم از پیش ما دریافت کردن. انکشاف ملی از چند روز پیش 3 موتور به نمایش گذاشتن و 3 سرتیفیکیت از پیش ما دریافت کرده بودند. هتل اینترکانتیننتال از گروپ کمپانی خوافی، گروپ کمپانی رامکی، گروپ کمپانی غزنفر که خوشبختانه در این نمایشگاه با خود داریم ایشان. جان استیل است که با خود داریم، اینا را هم در این نمایشگاه هستند. شمس مدینه استیل است، اینا هم از جمله کلاینت های ما هستند. استرانگ فود است و صدها کمپانی دیگه هستن که فعالیت میکنن و ما سرتیفیکیت ها رو برشان میدیم. میم در رابطه با مزایا و دریافت سرتیفیکیت ها براتون یک معلومات ابتدایی در اختیارتان قرار بدم. زمانی که یک کمپانی زحمت میکشه و سرتیفیکیت آیسو رو دریافت میکنه، باعث از این میشه که اعتبار ملیشون در سطح بین‌المللی میره. یک مورد دیگه ای است که زمانی که در هر پروداکت اینا لوگوی آیسو میخوره، معنی از اینا میتونه 178 کشور تا پی تایید زدن و اینا میتونن صادرات گسترده داشته باشن. و مورد دیگه چیزی است که بخش مارکتینگشون هم تنظیم میکنه، اعتبار سازی برشان میکنه، برند سازی برشان میکنه، استانداردهای بین المللی تنظیم میکنه و از سطح لوکال میریم به اینترنشنال. خو سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ ګران وروره چې د خپلو تولیداتو په اړه معلومات ورکړه. زه به ګرانو لیدونکو ته دغه ستاسې سرټیفیکټونه هم وښیم چې کوم سرټیفیکټونه تاسې وړاندې کړي دي. زه به یې کیمرې ته لږ نږدې کړم.
قدرمنو لیدونکو دغسې ډول سرټیفیکټونه تاسو ته ستاسو د تجارتونو او د کمپنیو لپاره جوړوي چې هغه د ملي سطحې څخه بیا نړیوالې سطحې ته ارتقا کوي. نو ډېره مننه ګرانه وروره چې الله تاسو ته اجر درکړي. خیر اوسئ. هم ډېره ښه راغلاست. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. موږ د کندهار ولایت د معدن او صنایع د خونې مسؤلین یو چې دغه تجارت او صنایع د وزارت او د ریاست تحت اثر کار کوو. لومړی خو تاسو او ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. خوشحاله یو چې تاسې هم په دې نندارتون کې برخه اخلئ او د صنعت د ودې لامل ګرځئ. نندارتون د درو ورځو دپاره په لاره اچول سوی دی. د کندهار د صنعتکارانو ترڅنګ د هیواد د نورو ولایاتو لکه مزار، هرات، کابل صنعتکارانو هم په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده او هدف و موخه هم دا ده چې یو خو د ولایاتو صنعتکاران یو د بل سره خپل تجارب شریکي، بل زموږ هیوادوال په دې خبر سي چې زموږ په هیواد کې څه تولیدات جریان لري، څه جوړیږي او د هغه دپاره بازارموندنه هم لوی لامل بازارموندنه ده چې خپل توکي چې موږ تولید کړي دي د هغه دپاره بازارموندنه وسي. نو نندارتون د بازارموندنې یو غټ حس دی په حساب اصل یې دی چې باید نندارتونونه په لاره ولیږي تر څو هیوادوال مو د خپل په هیواد کې د تولیداتو څخه باخبره سي او دغه څخه استفاده وکړي. نو حاجي صاحب سید محمد سرور ارماني صاحب و چې د نندارتون اړوند مو ځینې معلومات ځینې ترلاسه کړل چې دوی د نندارتون پر اهمیت راته وغږېدي او موږ ته په دغه اړه باندې معلومات راکړل. راځو په نندارتون کې د دې بیا هم شتون لرو. راځو یو بل ځای ته د خیره سره دا به هم تاسو ته وښیو چې دوی کوم خدمات لري، هغه به هم تاسو ته در ښکاره کړو د خیره سره. دوستانو، شرکت تجارتي وحید باسط رحیمي لیمیټډ، دلته تاسو وینئ چې جیکونه دي، جنراتوران دي، ترڅنګ یې برقي برمې دي او د هوا ماشینان دي. د ټول شیان دلته دوی نندارې ته وړاندې کړي دي. ورپسې د دوی سره به هم وغږېږو چې دوی د خپلو تولیداتو اړوند راته ووایي چې دوی څه راوارد کړي دي او د پاور سټیشنونه مې هم تر سترګو کېږي. زه فکر کوم چې پاور سټیشن به وي، خو له دوی سره زه خبرې کوو او د خپلو تولیداتو اړوند به موږ ته معلومات راکوي. تاسې ګرانه وروره په پیل کې خپل ځان راته معرفي کړي او د خپلو تولیداتو په اړه زموږ لیدونکو ته. اوسه په خیر الاس. نوم یې کمال الدین کمال دی، د وحید باسط رحیمي شرکت مسؤل. وحید باسط رحیمي شرکت دا ویاړ ترلاسه کړی دی چې په افغانستان کې د واتکو انحصاري نمایندګي واخلي او خپلو هیوادوالو ته عرضه کړي. واتکو کمپنۍ اجناس، برقي اجناس لري، ماشینري لري. اجناس به انشاءالله موږ لیدونکو ته ورښکاره کوو. قدرمن کمال صاحب، ته په پیل کې د دغه اجناسو تاسې نندارې ته نن مو وړاندې کړي دي او په ټوله کې تولید کړي مو دي، هیوادوالو ته مو وارد کړي دي. نو د دغه اجناسو نومان فقط راته ووایاست کوم اجناس په کومه برخه کې تاسې دلته وارد کړي دي؟ د برقي سامانات کې مثال برمه ده، ګلنډر دی، دستي ابزار آلات لري، پلاس و پیچکش و پانه و جنریټر باب، ماشینري باب کې نه، تپک ماشین دی، جنریټران دي، دغه چې څه نومېږي چمنزل ماشینان دي په برقي کې نه. مقصد برقي ماشین آلاتو چې په روزمره ژوند کې پکارېږي، واټر پمپونه دي، کفکشان دي، برقي جاروګان دي. نه، ما دلته یو شی لیدونکو ته ویلي مال پاور سټیشن دی. دا پاور سټیشن دی که یا بل شی دی؟ کوم یو دغه مخته چې پروت دی دا دغه دی، دا ولډینګ ماشین دی. ښه، ولډینګ ماشین دی. ما فکر وکړي چې دا پاور سټیشن دی. دا ولډینګ ماشین برېښنایي برخه کې سره تاثیر وکړي. دا د ولډینګ ماشین دی او دا خو نو لاسي برمې دي، ټول هم لري. نه په کور کې هم پکارېږي، نه په دوکانونو کې هم پکارېږي. میده اجناس لري او ترڅنګ یې دغه نو جیکونه دي، ترڅنګ جیکونه دي، نه ګریس پمپونه دي، دا دغه ټیرو والا جیکونه دي، نه چې اوس ډېر پکارېږي. برقي جاروګانې دي ښه اعلی درجه کې. دې کمپنۍ بیا یوه مخصوص په اصطلاح خوبایي دا ده چې یو کال وارنټي لري. که چېرې یو کال په جریان کې خراب سي، کار ونه کړي، د کار ولېږي، هغه موږ ته ترمیموو. ډېره مننه قدرمن کمال صاحب. ډېره مننه. دا د موټر شیي دپاره دی؟ موټر شیي دی، بله. دا موټر شیي دا نو دوستانو تاسو کولی شئ په کور کې استفاده وکړئ، د جس کې استفاده وکړئ. موټرونه ترڅنګ سرای به هم پرې ولي؟ دا بالکل ټوله شیان پرې ولي. نو موټر شیي ده، بس تاسو کولی شئ چې
دغه تولیدات څخه دا ښه نه دی چې مثال څوک د چین څخه شی راوړي نه پیسې په مصرف کې نه هم د اقتصاد تاوان یا مثال وخت ضایع کېدل هغه جنس کار نه کوي نو دا جنسونه چې موږ وارد کړي دي د واتو په نامه ډېر اعلی او ښه کیفیت سره جوړ شوي دي مثال ډېر ښه کار کوي ډېره مننه قدرمن کمال صاحب چې د خپل تولیدات هم تاسو څخه مننه چې تاسو راغلئ زحمت مو وکړ مننه قدرمنو دوستانو کندهار کې د زراعتي دواو شرکت صحرایي شرکت چې په زراعتي بخش کې تاسو ته خدمات وړاندې کوي راځو د دې شرکت غرفې د مسؤل سره غږیږو چې دوی په دغه شرکت کې کوم خدمات قدرمنو هیوادوالو ته وړاندې کوي سلام جوړ بخیر سلام علیکم ستړي مشه مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ په پیل کې که زموږ ډېر قدرمن لیدونکو ته خپل نوم ووایاست او د خپل صحرایي شرکت د تولیداتو اړوند وغږیږئ د هر څه نه مخکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکات څخه دوستانو ته چې جوړ روغ خوشحالي او ورځې په خیره تېره کړي موږ په خپل تولیدات کې د چین څخه شان راوړي دي کودونه لرو تخمونه لرو تخمونه اصلاح شوي تخم لرو دغه مو د تخمو ورایټیانې دي چې للمي دي چونټ ښه دا غنم دي کابل دي و دا ګرد اصلاح شوي تخمونه دي چې خپل ټاګ لري د وزارت د خوا څخه دا اصلاح شوي تخم دي ښه هر ځای چې دی خپله ورایټي لري پاتې څو ډبې لرو په ډبو کې موږ د کوریایي ډبې دي هغه شمسي ډبې دي خپله چې دغه نه غواړي انډالو شی نه غواړي هغه په هنداره باندې هنداره چلیږي لمر ته هنداره سمیږي او دواوې مو دي هغه مو کودونه دي جرمني کودونه لرو ښه هغه پراته دي هغه کودونه دي هغه کودونه دي ښه او دغه چې دي دا د غوا د لوشلو ماشین دی دا غوا لوشي خپله دا غوا لوشي خپله لوشي دا ما نو په ویډیو کې لیدلی و اوس مې دا د مخامخ ولیدي 120 کیلوواټه برق غواړي دا او دا خپله غوا لوشي بس دغه دی ډېر ښه بس نو په دې هیله چې ستاسې تولیدات او ستاسې دغه توکي چې تاسې راوارد کړي دي د هیوادوالو لپاره دا به بس ښه بازار پیدا کړي او په بازار کې به ښه مشتریان پیدا کړي او زموږ هیوادوالو ته به ښه خدمات کړي انشاءالله بس د حکومت څخه مو دا خواست دی چې موږ ته داسې نور سیمینارونه جوړ کړي چې موږ خپل شان د تولیدات خپلو خلکو ته ښکاره کړو او بازار ته یې وړاندې ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو په نندارتون کې یو بله ښکلې برخه دا ده چې د هڅې اکاډمي زده کوونکي هم راوستلي دي چې دا یو ډېر ښه نوښت دی چې زده کوونکي د دغسې نندارتونونو سره اشنا کړي نو دا د هڅې اکاډمي زده کوونکي دي ماشاءالله تاسې وینئ ټول په شنه رنګ جامو کې راغلي دي او د دغه نندارتونو څخه لیدنه کوي او مسؤل هم ورسره دی ښاغلی نصیر احمد احمدي صاحب احمدي صاحب بخیر راسئ مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ احمدي صاحب دغسې نندارتونونه چې تاسې خپل زده کوونکي ورته راوستلي دي د دغسې نندارتونونو د لیدو څخه مو د زده کوونکو د راوستلو هدف څه دی موږ هدف چې دی هغه اساسي هدف مو دغه دی چې زموږ زده کوونکي خپل داخلي تولیدات څخه خبر سي اوس موږ په هېواد کې داخل کې ډېر داخلي تولیدات لرو چې په کندهار خو دغه کې جوړېږي خو موږ زده کوونکي زموږ کورنۍ چې دي نه دي خبر دغه زده کوونکي چې خبر سي دا بیا کولی سي هغه کورنۍ کې خپل والدین خبر کړي باید داخلي تولیدات څخه استفاده وکړي او په ضمن کې په آینده کې دوی هم که چیرې تجارت کې که چیرې د هېواد د اقتصاد لپاره یو ګام وچتوي مخکې له مخکې به له دغسې نندارتونونو په اهمیت پوه وي او دغسې نندارتونونه به په لاره اچوي بلې د دې نندارتونو اهمیت پوه کله چې بیا دوی داسې نندارتون ته راځي بیا به دوی ډېر فوکس په خپل داخلي تولیداتو باندې او تاسې خپله دغسې نندارتونونه څنګه ارزوئ چې لا په لاره واچول سي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دا خو ډېر ښه ګام دی هغه چا چې که دولت لخوا یې چې کوم تجاران لخوا چې په لاره اچول شوی دی د یو ښه ګام یې په لاره اچول دي څو زموږ څه ښاریان او زموږ څه خلک د دغه نندارتون ده کوم داخلي تولیدات داخل کې ښودل شوي دي د دې وویني او په بازار کې د هغه څخه استفاده ځینې ترې وکړي ډېره مننه قدرمن احمدي صاحب خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ نو دا چې د هڅې اکاډمۍ زده کوونکي دلته راغلي دي او نندارتون کې د نندارتون د تولیداتو او له کوم شیان چې په نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي د دې څخه لیدنه کوي دغه د هڅې اکاډمۍ له یو زده کوونکي سره هم خبرې کوو چې دی څومره خوښ دی چې د خپلې اکاډمۍ د ادارې له لوري دلته راوستل شوی دی او له دغسې نندارتون له توکو او له نندارې سره اشنا شوی دی بخیر راسې ستا ښایسته نوم راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم رحیم لا دی زما پلار نوم کریم لا دی زه د شرنو د شپږم ناحیې اوسېدونکی یم په هڅه اکاډمۍ کې زده کړې کومه آفرین زموږ مدیر صاحب موږ دلته راوستلي یو غواړو چې دا شیان دا نندارتون ووینو د دا شیان څخه خبر شو چې دلته موږ دا شیان ووینو نو بیا موږ خبر شو د دې څخه بیا موږ خپلو کورنۍ ته چیش چې ولیدله دلته اټکچر دې ولیدی چې په پنځ ولاړو
ورختلې به نو نه یا ښه ښه. نه. نور دې څه ولیدل تاسې ویلی سئ چې تاسې ما- څه شي ولیدل ما هلته ډېر ښه شیان ولیدل نو زه ډېر خوشحال شوم چې زموږ په هېواد کې داسې شیان جوړېږي. تولیدات جوړېږي. آفرین. او که ته چیرې غټ سې یو ورځ یو تجار سې یا مثلا یو ښه اقتصاد پوه سې یا ښه مثلا انجینر سې تاسې به دلته خپله په دغه نندارتون کې برخه اخلي او نندارتونونه به جوړوي که یو د هېواد په سطحه یو چارواکی سې یا مثلا د یو ریاست و د یو وزارت ویان سې یا مثلا په اصطلاح مسؤل یې سې بیا به تاسې دغسې نندارتونونه په لاره اچوئ. ښه. ډېره مننه ژوندی اوسې. بس نو ته په نندارتون کې وګرځېږه زه به هم وګرځېږم نور شیان به هم ووینو لیدونکي بیا هم راسره وویني. دوستانو دا نو زموږ د هېواد نور لاسي توکي دي چې ظرفونه دي او قابونه و جامونه دا چیش دي د دې نوم مې نه دی زده. چمدني. شمدني. ښه شم پکښې لوېږي. ښه دوستانو بالکل دا شمدانۍ ده چې شم پکښې لوېږي. موږ خو نه پېژنو په اصطلاح باندې سره نور سره نابلد یو نو ماشاءالله ډېر ښایسته تولیدات چې انار وګورئ څومره ښایسته جوړ او څومره ښه خوند کوي. او دا ټوله او دغه انار د خټو څخه جوړ شوی دی دوستانو. دا نو دغه تولیدات چې دلته وړاندې شوي دي لاسي صنایع دي تاسې وینئ ګلان او بټوې دا هم ګونې. دوستانو دلته د الحبیب اسماعیل وی آی پي د غاښو کلینیک چې دلته یې خپل د کلینیک ننداره وړاندې کړې ده او دا د ښه دې دلته په دغه ځای کې زنانه ډاکټران هم لري او مردانه ډاکټران خو نو لري چې لري. کوم چېرې غاښونه خراب وه او یا مثلا تور سوي وه یا نور نوي غاښونه یې ښوله د خیر سره نو بیا دوی ته مراجعه وکړي. دوی هم انشاءالله ښه خدمات وړاندې کوي. دوی خو د خپل خدماتو وایي چې موږ ښه خدمات وړاندې کوو نو ګوره چې څنګه به وي په دې هیله چې زموږ هېوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي. یو غاښ په څو ډکوي ډاکټر صاحب؟ یو غاښ په 800 هم ډکو 600 هم ډکو. په موادو پورې فرق لري؟ او پوښوي یې په څو یو غاښ؟ پوښولو کې هم فرق شته. 1500 افغانۍ بنجم شته، په 1000 هم شته، په 4000 هم شته، 8000 هم شته. په 8000 افغانۍ نو هغه اعلی درجه غاښ به پوښېږي. ډېره مننه قدرمن ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ. د خیر سره به ستاسې تولیدات او ستاسې خدمات انشاءالله لیدونکو ولیدل. خوشحاله اوسئ. دوستانو افغان یونایټډ بانک چې خپل بانکي خدمات لري او په افغانستان کې په بېلابېلو ښارونو کې دوی د بانک د لارې کوم خدمات وړاندې کوي دا به د مسؤل کس سره وغږېږو. ښاغلی آفتاب صاحب چې د ده سره به غږېږو. آفتاب صاحب محترمه زه به تاسو ته مایک وسپارم دلته چې مهرباني په خیر راسئ. خدای چې جوړ روغ وایاست. خیر او ښایست جوړ. مننه ژوندی اوسئ. اوس موږ د افغان یونایټډ بانک دی د افغانستان یو معتبره یو اعتبار لرونکی بانک دی. انشاءالله دلته موږ هر کم سہولت کم چې بانکي خدمات نېشنل یا انټرنیشنل دواړه لرو. انشاءالله دلته بانکي خدمات لپاره چې زموږ ته د اوس ساته لپاره کرنټ اکاونټ معنا جاري اکاونټونه د شخصي او شرکتي دواړه لرو او په دې سره موږ کولی شو چې تاسو د بهر پیسې په اسانۍ سره ولېږي او دغه روایت. بالکل قدرمن آفتاب صاحب د دې ترڅنګ چې تاسې یوازې بانکي اکاونټونه ولرئ د دې څنګ د اسعارو تبادلې او دارنګه شخصي اکاونټونه یا مثلا د پیپال سیستمونه داسې کوم خارجي اکاونټونو سیستمونه که چېرې په لاره ان شاء الله موږ یو دغه لرو یو شبکه دغه د منیګرام په نامه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د بهر څخه پیسې ورته راولېږئ دغه وکړي. او په د دې خاص موږ سویفټ یو شبکه ده سویفټ په نامه تاسو کولی شئ د خاص هر شرکت کولی شي په اسانۍ سره او بغیر کمه چارجزه ټیټیانې وکړي چې د دې د لارې تاسو کولی شئ. ټیټیانې کوم هېوادو ته کولی شئ؟ ان شاء الله ټولو ځایو ته کولی شئ. هېڅ پابندي په دې کې نشته اوس فلحال ماشاءالله ګرده روان دي. او تاسو پوښتنه وکړئ د وتاکي تجارت یا څه په دې باره کې څه دغه نشته. ان شاء الله نور د ایکسچینج لرو ټیټیان لرو باور لیکونه چې ورته وایي لیټر اف کریډټ لرو چنان بانکي خدمتونه ان شاء الله. ډېره مننه قدرمن آفتاب صاحب کور مودان چې په بانکي خدماتو کې خپلو هېوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. خیر اوسه کور مودان چینل څخه ستاسو هم یو جان مننه. خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ. دوستانو د نندارتون یوه برخه مو راسره ولیدله او خدای دې وکړي چې هغه تولیدات چې نندارې ته وړاندې شوي تاسو لیدلې وي او خوښ شوي یاست او انشاءالله هغه تولیدات چې موږ د
خپلو ګرانو هېوادوالو سره ستاسو سره شریک کړله. تاسو به یې خوښوئ او د خپلو وطني تولیداتو او هغه تولیدات چې زموږ ورته اړتیا ده او په صنعت کې وده ورته کار ورته سوی دی او وده یې کړې ده، هغه به انشاءالله ستاسو د ټولو د خوښې وړ ګرځي. راسره اوسئ، د نندارتون بلې برخې ته ځو چې د سالون په هغه طرف کې ده، هغه به هم تاسو ته ښیي. خوږو دوستانو، دا نو د نندارتون بله برخه ده، بله دروازه ده چې 2 سالونه کې دا نندارتون جوړ شوی دی. دغه برخه هم تاسو راسره وګورئ، راځئ په ګډه باندې دغه برخه ګورو چې دلته کوم توکي نندارې ته وړاندې شوي. د راسته طرفه څخه بیا را شروع کړو. په اول سر کې دغه د فرانسوي بوټونو غرفه ده چې دلته فرانسوي بوټونه نندارې ته وړاندې شوي دي. سلام علیکم. په خیر یاست؟ ښه صحت مو ښه دی؟ ژوند چارې په خیر دی؟ خوشحاله اوسئ. دا هغه اورجینل فرانسوي دی که یا؟ ښه ښه اورجینل هم تاسو لرئ که نه؟ ښه دوستانو، محب الله سلیمان د بوټو او چمپلانو کارخانه، دغه فرانسوي بوټونه او دا ترڅنګ دغه بوټونه دي تاسو ته نندارې ته وړاندې کوي. که چېرې بیا مو بوټو ته هوا کېدله دغسې ډیزاین بوټونه، نو دغه ستاسو خپل نوم څه دی ګران ورور؟ بریالی جان چې منشي دی او مسؤل یې محب الله سلیمان دی. بس نو د ده سره تاسو کولی شئ چې تماس ونیسئ او خپل بوټونه ترلاسه کړئ. ډېره مننه بریالی جان، خوشحاله اوسئ. د ده څنګ ته نو بیا دستچې یو بل بوټ او چمپل فروشي نور شرکت دی. نور شرکت هم دلته نندارې ته چمپلان او بوټونه وړاندې کړي دي چې بېلابېل ډولونه دي. ښایسته ښایسته بوټونه دي ماشاءالله او ښه د ژمي خوندور شی دی. د دغه یو بوټ قیمت په ځینې پوښتو عیسی محترم ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند چارې بخیر؟ دغه بوټ څو قیمت لري عیسی؟ 400 افغانۍ باندې ښه اعلی درجه شی دی او ښه خوندونکی شو هم لري. هغه په اصطلاح باندې تود هم دی، ګرم هم دی. نو دا چې دی نور شرکت دی او دلته په دغه انار ملي او نړیوال نندارتون کې دوهم غرفه ده په دویم سالون کې. نو راسره اوسئ، ځو د خیره سره. مننه. دلته پسې راځو. نور آغا د بیکو تولیدي شرکت، دلته نو نور آغا د بیکونو، زما بیک دا رقم بیکونه لري؟ زما رقم بیک ردی نه لري، دا په کابل کې ستا یوازې. نو دلته بېلابېل بیکونه او ترڅنګ یې بستي او موږ څه بستي بولي، څوک یې بیکونه بولي. د کرکټ بیکونه هم دا دي شته، غټ غټ بیکونه دي، بیډونه وشیان چې بیا پکښې ځایېږي. نو تاسو کولی شئ چې بیا د دغه ځایه څخه ترلاسه کړئ. آریان ګارمنټس، دلته نو زنانه کالیګان چې زموږ داسې خویندې او میندې اغوندي او ماشاءالله کوچاني ښایسته کوچاني کالي، ښایسته د ماشومانو کوټونه او ترڅنګ یې جمپران، دا شیان به انشاءالله ټول یې حاجي صاحب محترم. زه به داسې نږدې څخه لیدونکو ته ورښکاره کړم. دا اوس هم شو. نو دا د کوچنیانو ښایسته ښایسته کالیګان دي، ترڅنګ یې د غټانو دپاره ښایسته کوچاني کالي او حاجي صاحب ستاسې ادرس چیرې دی؟ کارت راکړئ، زه بیا دلته ورښکاره کړم لیدونکو ته. که چیرې بیا دوی غوښتله چې درس یې د خیره سره، بیا به ځای ورته معلومي. دوستانو، آریان کارخانه، مسؤل عبدالمالک او ادرس یې د خاط کوڅه، نور مارکیټ، 3 منزل، 9 نمبر کوټه. انشاءالله چې دی به 48 نمبر دکان دی. نو د خیره سره دغه توکي به دوی تاسو ته ننداره کوي. او دا د ماشومانو شنې زنګو ده چې بیا به پکښې کې خپل ماشومان زنګوي. کې نو اماز ګارمنټس دی، دوی ته به هم ورسو. ښایسته کوټونه او جمپران یې نندارې ته وړاندې کړي دي د خیره سره. ستاسې ادرس چیرې دی ګرانه ورور؟
ادرس 15 ناحیه کې حاجي عبدالله کارتې سره دی. حاجي عبدالله کارتې سره 15 ناحیه کې د دوی ادرس دی اماز ګارمنټس. نو دا ښه ښایسته جمپران دي او ښه دوه طرفه غوصل کېږي. ښه ډېر ښه. د دغه جمپرانو قیمت څو دی؟ تقریبا 400 افغانۍ. 400 افغانۍ دي. او بل ډیزاینونه سره کم پکې شته؟ بلې دغه ډیزاین سره دغه لوړ. ښه دا خو نو داسې دوبي شی دی د جالۍ والا نه؟ ښه او دا نه بیا د ژمي دا نو دوه طرفه اغوستل کېږي. دا بیا بچګانه یا د کوچنیانو لپاره سایزونه دي. ښه ماشاءالله ډېر ښایسته ډیزاین دی. بس نو په دې هیله چې په دغه نندارتون کې به انشاءالله تاسو خپل ډېر مشتریان پیدا کوئ. خوشحاله اوسئ. دوستانو دلته نو د کوټونو او د جمپرانو د دې برخه ده. دا بریالۍ کارخانه کې بیا چپنې هم ترسره کېږي. چپنې دي دا د موټرسایکلانو دستکشې دي او د سرې میاشتې خولۍ دي. معنا دا خو نه یوازې جوړه کړې ده اوس چې د سرې میاشتې لپاره تاسو چې هم در جوړېږي نو ما هم پرته لیکلی شي. دا به بیا ماته یوه دانه دي را جوړه کړي د خیره سره زما بیا پر سر. او دا کوچني کوټونه دي د خیره سره د ماشومانو لپاره. جانکټانې دي ننګیاوې دي. دا دوی نومان هم درته پر لیکې درته جوړي. دا به تاسو خپله جوړوئ نه؟ د خپله کارخانه ده. دلته نوشته دي بریالۍ کارخانه. زه به درته رازوم کومه دوستانو چې تاسې وګورئ. دا د بریالۍ کارخانه ادرس هم دغه دی لیکلی دی. بس کوم چیرې بیا زړه شو بیا به د خیره سره ورځئ. او دلته نو د انار نندارتون انار دغه دی دلته نندارې ته وړاندې شوي دي. دا به وګورو. مرحبا فیشن شرکت. دا انار هم په کوم دلیل ورسره ایښي دي؟ د انارو تولید دی. ښه دا نو کاسمیټیک سامان دی نه؟ ښه دلته نو دوستانو د مخ کریمانو د ښکلا دپاره بل چی شته؟ شامپوګانې هم شته وریښتانو ښه شامپو شته کریمونه شته او صابونان به هم وي انشاءالله. عطرونه هم پیدا کېږي. مرحبا فیشن شرکت. ستاسې ادرس کارت لري؟ راکړئ کارت زه دوستانو ته ورښکاره کړم. دوستانو مرحبا ګروپ تولیدات دغې تولیدات تاسې کتلی شئ. د خیره سره کوم بیا په کار و بیا به د خیره سره انشاءالله دلته ورځئ. دا انار زه خوړلی شم؟ دی وایي وخوړلی شې. دغه د وطني تولید دا چې دلته ایښي دي نو د انار نړیوال او ملي نندارتون دی. په همدې خطر باندې دوی هم دلته انار ایښي دي. نو بس مرحبا دي. تل مرحبا وي. تل تاسو ته مرحبا وایي. خوشحاله اوسئ. ښه دوستانو ثمر د زراعتي موادو تولیدي شرکت. دلته نو د غورې اوبه د انارو اوبه او شربت او همدارنګه مربا او داسې نور شیان نندارې ته وړاندې شوي دي. دا وینې دا د انارو مربا ده ښایسته کیک ده او نندارې ته یې وړاندې کړي دي. دوستانو حسن چوپان د زراعتي غذایي توکو تولیدي شرکت دی هم دغسې زراعتي مواد چې مربا وي او همدارنګه دغه شیان دي تولید نندارې ته یې وړاندې کړي دي. دوستانو دغه سړی ویني چې څه پکې پیسې مو ورکړي. ښه حاجي صاحب چې رانیول دغه پینټ بټر دوی پینټ بټر ورته وایي. موږ سپرور د پلۍ دغه ورته وایي. ښه د پلۍ مربا ده نه؟ ماشاءالله. او دا د کوچنیانو هغه مواد دي چې تغذیه مواد دي. ښه دا مربا ده که چی شته؟ دا بیا پرت دی هغه غټ د دې اوس خوند چې څوک ګوري څنګه خوند یې هغه نخنکې لري پکښې کې؟ دا دی دا پینټ زه درته خلاص کړم. زه به د دې خوند وګورم چې څنګه خوند کوي. زه به دغه خوند وګورم. داسې نه برای پر ما باندې هم خرڅ کړي. خوله مې سره مستقبل نه شم کولی. ډېره ذایقه دار او ډېره مزهداره شی دی. بس خیره سره کوم بیا رانیوله د خیره سره نو حسن چوپان د زراعتي توکو شرکت ته راسي. کندهار د کورني تولیداتو او ډوډۍ پخولو مرکز. دلته نو خوږو دوستانو تاسو وینئ چې د پلۍ څخه جوړه ښایسته خوندوره مچایان دي همدارنګه ډبل روټیانې دي کیکان دي. ډبل روټیان هم شته انشاءالله. سندل دی او کندهاري طلا په نامه باندې ښایسته حلوا. حلوا کې څه شته؟ دغه
مربا د انار روب او مربا ده او ترڅنګ یې نو دې هغه خدمات هم لري دوستانو چې کندهاري ډوډۍ دي او همدارنګه دغه ټولې خدمات انشاءالله تاسې راسره وګورئ ستاسې د خوښ شیان به حتمن پکښې پیدا کېږي آریان عظیم سیدي د وچې میوې شرکت دا نو تاسو ته د وچې میوې همداره بادام دي پسته ده وسکي دي کشمش دي او بل څه دي والله خو نو زما نومان لري دومره ډېر دي نومان یې راڅخه هېر شول او تر څنګ یې نو انار هم دا دی د انار ملي او نړیوال نندارتون دی او دی هم انار ایښي دي اجسام محترم او څنګ ته یې نو بیا زینت عمران محلي تولیدات السلام علیکم دلته خوشناخته خلک هم ولاړ دي چی ستا د خیره سره مربا شته اچار شته ښه دا خو ګرده بوتلان یې ویې ودانه بیا راپورته کړو زه به مننه دوستانو دغه کوچنۍ تحفه یې ماته راکړله د انارو مربا ده وه کروب دی ښه د انارو مربا دا تحفه ماته دوی د خاص راکړه څوک ورې ودان خوشحاله دي بس نو دغې تولیدات چې تاسې در سره کتلی سي او کوم چیرې بیا خوند او اشتها مو ورکېدله نو بیا د خیر سره دوی سره په تماس کې سي عمران جانه دا څه شي ده دا کومه میوه ده دا د الوچې مربا ده چې د کندهاري الوچې څخه اخیستل سوې ده ښه ماشاءالله دا خو نو زموږ خپل دغه د ښار دی یوه د ښار تولید دی وطني او دا هم د الوچې مربا ده ښه دا هغه بیا فرق لري یا فرق نه لري دواړه یو شی دی فقط په لیبل کې او په نوم کې فرق شته چې هغه زموږ تقریبا موږ د درو څانګو څخه دا ټول شیان تولید کړي دي نو نومان یې هم درې دانې دي جوازونه هم درې دانې دي ماشاءالله او دا بیا دا د سیب مربا ده ښه دا هم خو زموږ خپل تولید دی دا ټول انشاءالله زموږ خپل د کور تولیدات یعنې وطني د کندهار ښار د میوهجاتو او د سبزیجاتو څخه مو جوړ کړي دي او دا بیا په دغه غټو بوتلانو کې هغه چې دی هغه د انګورو شربت دی چې د انګورو اوبه دي د انګورو څخه ایستل کېږي څوک یې تیز څښي د هغه څښل کېږي او که وایي څوک وایي چې یا زه بیا خام څښم بیا په یو څه اندازه باندې د یو ګیلاس اوبو سره محلول کېږي څښل کېږي ښه ماشاءالله تر څنګ یې نو کلچه پروشان دي د خیره سره ښایستې کلچې دي د خیره سره کومو بیا اشتها ورته کېدله عزیز په څه نامه دي حضرت ماشاءالله حضرت ماشاءالله زه به یې درته رانږدې کړم حضرت ماشاءالله بیکري نو دلته ورتللی سي او نمبرونه او شیان یې تاسو انشاءالله ولیدله د خیره سره بیا رانیولی سي دغه یې مسؤل دي او تر څنګ چې کپې او دواوې دي ودرې چې دا وښکاره کړو چې د چیش کپې دي دا نو دوستانو نور دوا ده د معدې درد دی تیزاب دی د نس پړسوب دی بس نو کپه د چارشین کپه خو نو پوهېږئ چې د چیش دپاره کارېږي او دا نو نور کپه نور کپې دغه تولیدات تاسو ته وړاندې کوي دا د چیش دا د بریاني مساله ده او دا بیا د بدن د درد نو دا بیا دغسې یو څوک غواړي چې دا چیل بدن در غوړ کړي امیري ډېري او بیکري یا امیري لبنیات نو دغه تولیدات تاسو ته وړاندې کوي دوستانو چې دغه لوحه ده امیري د هر ډول شیدې مستې کندهاري اچار میکس اچار او دا شیان تاسو ته وړاندې کوي او تر څنګ یې نو زینت غالي عبدالله شرکت دی دا نو لاسي غالیان دي خورجنان هم شته خورجنان دي کوچني کوچني مسلې دي او تر څنګ یې ماشاءالله ښه ښایسته غالۍ دي د هېواد او زموږ ډېر محترم حاجي صاحب دی حاجي صاحب ژوندی بس دغه تولیدات چې دوی تاسو وړاندې کوي په دې هیله چې تاسې به خوښېږي او بیا به له دوی سره تماس نیسئ د هغې نو د تماس شمېره ده محمد داود قالی فروشي نو انشاءالله دا به هم راسره ګورئ په څنګ کې نو بیا صابون او شامپو ښکلا د شامپو تولیدي شرکت دی
چې دوی نو دا مایع شامپو هم لري او ترڅنګ یې صابون دی او شامپوګان چې دا نو د دې به جوړېږي انشاءالله حاجي صاحب دا کندهار کې جوړېږي حاجي صاحب مسؤل دی د خیر سره خپل شرکت یې دی او هغه انشاءالله د شرکت لوحه ده زه به تاسو ته راځوم کوم دغه ادرس دی او شمارې دی چې چیرې مایع صابون او شامپو په کار ورو بیا به د دوی سره تماس نیسي او همداسې څنګ ته نو پسې راځو کندهاري خزانه کندهاري خزانه نو دا له چې ګرد د کندهار تولیدات چې ماشاءالله پورنان دي دستګولونه دي ترڅنګ یې غوټۍ دي دا غوټیان دي د سر نه که بل شی دي دا ښه ژړ پلوي زه خو یې پېژنم نه ښه د شیرین خوري پورنان دي شالونه دي او ښایسته کندهاري غاړې دي ښایسته ښایسته بټوې کالیګان دي بالکل چپنې او زنانه غټې چپنې دي همدارنګه دغه چې دا لاسبندونه دي دا د لمانځه پورې ښه سرپتلوني دي نو بس کندهاري خزانې ته راسئ د خیره سره او دغه اجناس ترلاسه کولی شي او دلته نو بیا عزیزي خیاطي ده په څنګ کې دوستانو چې تاسو ته د خیاطي په برخه کې روجایانې بلشتان او د ګوربچو مخانو کالیګانو دا ټوله شیان ګلدوزي کوي او دارنګه ګنډي نو دا سته هغې تولیدات چې تاسو یې کتلی شئ او څنګ ته نو بیا بل همداسې د خیاطي ځای دی چې ښایسته ښایسته کالیګان دي هغه په مریو ښایسته جوړ کالیګان دي دا تاسو یې کتلی شئ ښایسته ښایسته غاړې دي پټوان دي همدارنګه روجایانې دي بالښتان دي او دا شیان دي او دا هم همداسې ګلسیمه سوریا ټولنه دا ښایسته نوم یې پرېښی دی پر دغه ځای باندې د او ښایسته ښایسته کالیګان دي دا نو بچګانه دي نه ښه دا بچګانه کالیګان دي بالکل چرمیګان دي او بالکل نو بس دوستانو راځئ نندارتون ته او ونډه پکښې واخلئ او کوم چیرې شیان په کار و نو بیا ورسره په تماس کې شئ ګلسیمه سوریا ټولنه دوستانو نندارتون دوام لري سبا ورځ هم نندارتون دوام لري دغسې تولیدات نندارې ته پکښې وړاندې کېږي په دې هیله چې تاسې به په ګډه راسره کتلي وي او د تولیداتو څخه مو خوند اخیستی وي ځو نور ځایونو ته هم ګورو چې نور څه شته او څه تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي هغه به هم تاسې ښکاره کوو دلته په دغه غرفه کې نو انعام خلیل د سیم او کیبل تولیدات دي دوی د برقي سامانالاتو په اړخ کې تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي په خیر است ورور صحت مو ښه دی خوشحاله اوسئ څو ډوله لینونه یا په اصطلاح باندې سیم تاسې تولید ته وړاندې کړي دي ډولونه خو بېلابېل دي په دې کې رویي دي ملسي دي چې هغه میکس دي په دې کې 10 ملي راځي 14 ملي راځي 6 ملي راځي 2 ملي راځي 4 ملي راځي او هغه د ایراني او پاکستاني دواړه دي نه دا یوازې وطني دي ښه دا د دې جوړېږي په کندهار کې جوړېږي ښه ماشاءالله انعام خلیل زه به دا لږ دوستانو ته رانږدې کړم انعام خلیل سیم او کیبل دا زموږ خپل وطني تولید دي دوستانو د دې په کندهار کې مله فکر وکړئ چې د بهر څخه راوارد شوي دي او دا د دې په شوراندام کې جوړېږي او زموږ خپل وطني تولید دي دغه نو ډولونه دي بالکل درې پښه او پښه هغه څه چې په خاطر ایران او پاکستان کې وځي په وطن کې پاره کې ته زه به دا ادرس هم تاسو ته دروښیم دوستان تاسو ته کارت پر دغه ادرس باندې تاسو کولی شئ چې راسي او د دوی سره تماس ونیسي او دغه یې مسؤل دلته نو الحنیف حنفي رنګ جوړولو تولیدي شرکت دی یا په ټوله کې د کمپنۍ نوم چې دی هغه مهمند دی مهمند دا نو هغه رنګونه دي دوستانو چې د دې په داخل هېواد کې کندهار کې جوړېږي او بیا کندهار کې جوړېږي نه
او د دې په کندهار کې جوړیږي. بېلابېل رنګونه دي چې تاسو کولی شئ د خپلو کورونو، دفترونو او د ځایونو لپاره د ښکلا لپاره ښه ښکلي او په غوره کیفیت رنګونه وچوي. په ټول افغانستان کې څانګې لري او دغې ادرس او شمارې دي، زه به تاسو ته وښیم. دغې ادرس دی او دغې شمارې دي، انشاءالله تاسو یې لیدلی شئ دوستانو. کوم چیرې بیا رنګونه پکار او بیا دوی سره تماس ونیسئ. دوستانو شمس لندن اکاډمۍ زده کوونکي دي چې خپل بروشران یې راوړي دي او نندارې ته یې وړاندې کړي. دا یو بروشر ماته راکړه، شمس لندن اکاډمۍ نوې څانګه په لغمان کې پرانیستلې ده. د افغانستان په څو ولایتو کې څانګې لري مدیر صاحب؟ 14 ولایتو. په 14 ولایتو کې ماشاءالله یوه څانګه خو په عینو مې لري. 14 څانګې لري، ښه ډېر ښه. او دغه ماشاءالله زده کوونکي دي راغلي دي چې په نندارتون کې نور هیوادوال تشویق کړي تر څو د دې ښوونځي ته شمس لندن اکاډمۍ چې د باور او کیفیت یو ښه نوم دی په کندهار ښار کې چې دوی په عینو مې کې د څانګې انشاءالله. نو دغه زده کوونکي ماشاءالله راغلي دي او بروشران او شعار ورسره دي د خیره سره ګرځي او مدیر صاحب هم انشاءالله ورسره دي. نو بس بریالي اوسئ په دې هیله چې د زده کړو دغه بهیر دغه شی مې ډېر خوښ شو چې تاسو راغلي یاست او د خپل مکتب مارکیټینګ کوئ، د خپل مکتب او د خپل ښوونځي اعلان ورکوئ. دا مې خوشحاله لره. مننه، ژوندي اوسئ. دلته نو دوستانو عطاجان ولي باسکل تولیدي شرکت دی. دا د ماشومانو لپاره باسکلان او همدارنګه دا خو نو بیا بل ډول د باسکلان دي، هغه چې پیروان یو پیروان ما څخه نوم پیروانونه او باسکلان تاسو ته وړاندې کېږي. کارت لري؟ کارت راکړئ چې زه دوستانو ته ادرس ورښکاره کړم چې بیا که چېرې ته تلله د خیره سره. دوستانو عطاجان ولي بایسکلز فیکټوري دغې شمارې دي او لاندې ادرس هم لیکلی دی. سیکنډ ډسټرکټ 2 ولایت په کوم ځای کې دی؟ کندهار افغانستان کې دی. صحیح دی چې د نایدو پر سړک باندې راځي، بس د خیره سره د دوی ادرس دی. نو دغه ځای دی د خیره سره، تاسو بیا ورته راتللی شئ. تاسو ته د باسکلان په برخه او باچا خان شرکت نو بیا په برخه کې ماشاءالله دروازې او پلنګونه او دا شان نه دغه شان کې به انشاءالله خدمات وړاندې کېږي. ښه ماشاءالله دا نو د خونو دپاره ښه ښایسته ډیکوریشن سامان، د دفترونو دپاره ډیکوریشنونه که چېرې تاسو د خونو د دې شیان زده کوئ نو بیا باچا خان شرکت ته راسئ. کارت لري؟ دا د ټیشو پیپر دپاره ښایسته ټیشو پیپردانې او دا شیان شته، همدارنګه دا ښایسته فلمتانیانې او دغه د دې جوړېږي کندهار کې. دغې ادرس دی دوستانو، البته شماره ده، تاسو کولی شئ چې تماس بیا ورسره ونیسئ. نو دوستانو د تولیدي شیان دي چې د برمو د پیپو د دې شیانو لپاره کنکشنونه چې دا دوی جوړوي، خراد سامان دی نه، بالکل زراعتي محصولات دي چې دا شمس سعید تولیدي شرکت دی چې تاسو یې وړاندې. کارت لري؟ دغه دی زما مکتب ته دا بل به زه د دې کښېږدم. زه به دا کارت دوستانو ته ښکاره کړم، که چېرې بیا د دوی دغه سامان آلات پکارېدله ستاسو سره به په تماس کې کېږي. دغې ادرس دی دوستانو، تاسو یې لیدلی شئ، شمارې هم پکښې کې واضح دي. هدایت فضلي د تیزابو تولیدي شرکت دا نو د بیټرۍ تیزاب او بیټریانې تاسو ته وړاندې کېږي او دغه 2 کسه ځوانان یې مسؤلین دي او شمارې وغږې دوستانو انشاءالله تاسو ښه واضح لیدلی شئ. او دا نو د ملایانو د شوق ځای دی، ملا صاحبانو د شوق ځای دی. د خیره سره دا ملا صاحبان هم راټول دي ماشاءالله. زموږ تسې تسبیح ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته تسبیح وینم. په دې کې هغه شاه مقصودي او ډبر او هغه بل شی سره کوم جزیه سره پېژنم نه سندلوس دی که چیش دی؟ ښه دا ټوله وطني ډبرې دي دوستانو، تاسو یې کتلی شئ. کارت لري؟ ښه هغه ادرس څه دی انشاءالله هغه به زه دوستانو ته ورښکاره کړم. نو زموږ ملا صاحبان خو زه خپله د تسبو ډېر نه یم شوقي، که وایي راسره به وایي اوس دته نه شم ویلی چې تسبې راکړه وایي شوقي نه. نو ملا صاحبان یې ډېر شوقیان دي انشاءالله، ډېر ښایستې ښایستې تسبېګانې دي دلته. دا څونه غټ تسبې دي؟ حمیدي تسبې سازي شرکت دی، دغې نمبرونه دي انشاءالله. کوم تسبې په کار وي بیا به د دوی سره په تماس کېږي. دوستان خوشحاله اوسئ. مننه. توحید امیري د اوسپنیزو پرزجاتو تولید
دلته نو پیچونه دي، اوسپنیز میخونه دي، ګل میخي دي، دا ټول شان دي. دې نوم څه دی؟ ربیټ. و دا مچ د یو سره ونه بس بل بیا ټکول کېږي، بیا به نو ټینګېږي. نو د دې سره کوم تماس نیوي دغه د ادرس دی. انشاءالله لیدلی به مو خوشحاله اوسئ ورور. او دا نو چمپلانو بوټونه دي په دې برخه کې د خیره سره تاسې کتلی سئ. دا نو نایل صنایع دي، برقي سامان آلات یې چې تولیدات یې وړاندې کړي دي. اسد ابدالي شرکت دی. دا نو ژمني پټوال دي دوستانو، بس کوم یخ کې دي د خیره سره ښه نرم نرم پټوال دي. بس راځئ د خیر سره اسد ابدالي شرکت څخه. او ترڅنګ محمد صدیق بلال سمدي شرکت دی. دلته نو غاړې دي، دا یې راتې غاړې دي نه؟ امام سبسکرایب کړی. تا هم سبسکرایب کړی یم، دغه ځوان به امام سبسکرایب کړی. ستا نوم چیش دی؟ زما نوم محمد طیب. محمد طیب جان راکړه چې دا کارت چې ووایم. وهاج نندارتون دی؟ ښه ښه. یا دا ستاسې هغې د ښه یم؟ دا د دې ځای د زموږ ځای اخوا. څه ځای اخواته و؟ ښه ته ولې د بل په ځای کې ولاړې؟ ښه غاړې ګرانې سي. ماشاءالله. بس نو دلته غاړې خرڅېږي د قدرمنو، البته نندارې ته وړاندې کړي دي. او دلته څه کیسه ده؟ ارغند د هېواد صنعت پېژندل شوی دی. ښه. دا څه شی؟ صابونان دي نه؟ ښه. دا هم صابون دی؟ ښه. دا نو د وطني شیانو څخه جوړ صابونان دي. ادرس شان یې دغه دي دوستانو، دغه ادرس او ټول هغه معلومات چې که چېرې مو صابونان په کار وه، د وطني تولید صابونان، نو بیا تاسې دلته راتللی سئ. ارغند د هېواد پېژندل شوی صنعت او څنګ ته یې نو بیا ګلزاده نظري صنعتي کمپنۍ ده. دوی هم د کاسمیټیک په برخه کې فکر کوم تولیدات لري نه؟ هغسې وي کاسمیټیک سامان دی. ښه څه خیر است، خوشحاله اوسئ. نو دا کریمانو، شامپوګانې و، همدارنګه بل څه شته؟ د سر رنګونه دي، واسلین دي، همدارنګه ویکسونه دي، معنا هر شی پکښې پیدا کېږي کاسمیټیک په برخه کې. ګلزاد نظري، هیب ذاکر هربل فارما. نو دې یوناني دواوې نندارې ته وړاندې کړي دي. کارت مو چېرې دی؟ دغه دی د خیره سره. دغه کارت دی دوستانو چې دوی تاسو ته بېلابېل د معجون دی. ښه. دا نو د ذهني قوت و بلکل. نو کوم دا شان په کار و د خیره سره، بیا به د دې سره تماس شي. نوري صاحب ستاسو په تولیدات په اړه کوم جمله معلومات راکړئ. هغه صاحب د ټرانسپورټ دی چې پکتیا کې جوړېږي، نمایندګي په کندهار ولایت کې ده. د شپږ رقمه شان څخه یو ځای شوي جوړ شوي دي چې هغه کې بادام دی، پسته ده، کاجو دی، جلغوزي دی، عسل دی، شیدې دي. یعنې دې ترکیب څخه یو جوړ شوی کمپلیټ غذا ده. اکثر خلک ورته وایي ماجون، مګر موږ ته دې ته ماجون نه وایو، موږ دې ته یو غذا وایو. نو دا کسان ته موږ کولی شو چې فزیکي فعالیت بدن ته ډېر ورزش کوي، ستړیا ډېر لري، یا کسان چې درسونه باندې بوج، یا ماشومان چې ضعیف وي، هغه ځانه چې امیدوار یې شوی یا شیرخور کوچنیان ولري، دې ټول ته موږ ورکولی شو. په دې وخت دا یو غذا ده. موږ دا درې وخت درې کچوغې خوري، دا که ګټه ونه کړي تاوان خو بیخي نه درته کوي، او هېڅ کیمیکل شی په دې کې نه دی ګډ. او دغه میکس میوه بیا څه رقم ده؟ دا میکس میوه چې ده په دې کې اووه رقمه میوې دي، هفت میوه یې بولي. په اصلو کې موږ ګډې کړي دي. دا هم جوړ مغزونه دي، ژوندي مغزونه دي. یعنې هغه مالداره رقمه دي، مغزیانه ده، او دا چې ژوندي مغزونه دي. یعنې دا مکمله مغز دی. د دې ګټه مغزونه دي، فقط دا ژوندي دي. او پاتې هغه ګډ شوي دي، هغه میکس دي. او دا بل او بل یو رقم چای موږ لرو. هغه کسان چې د معدې تکلیف ولري، شنې چای نشي خوړلی، یا غواړي خپل وزن کم کړي، دغه لپاره بیا موږ لیمونګراس چای راوړي دي. دا زموږ وطني تولید دی، د دې جوړېږي. په جلال آباد کې بوټي پیدا کېږي، وړې پیکینګ کېږي، بیا موږ د دې سره توزیع کوو. دا هم دغه رقم دی.
دغه درې رقمه تولیدات ترسره وو. یو رقم موږ کندهار تولید چې دی هغه خرما ده چې خرما موږ په اصل کې مکس کړې ده او په مغز مو سره ځای کړی دی. دا ټول تولیدات چې موږ ټول خپل وطني تولیدات بس مننه خیر اوسه. دوستانو شرکت انتقالاتی جام په افغانستان کې په څلور دیرش ولایتو کې انشاءالله څلور دیرش نه په څلوریشت ولایتو کې په څلوریشت ولایتو کې دوی د جام انتقالات ترسره کوي چې ستاسو اجناس په افغانستان کې داخل له یوه ولایت څخه بل ولایت ته څلورویشت ولایتو ته د انتقالات سره کوي. د مسؤل سره یې غږېږو چې دوی کوم اجناس کوم ولایتو ته انتقالوي. سلامونه جوړ بخیر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ جام انتقالات په نامه باندې کارګو ده چې د وزارت سره ثبت ده او موږ خپل انتقالات دي په څلورویشت ولایتو کې کوو. هغه اجناس چې اسناد دي مثلا نور شیان دي تر 100 کیلو پورې هغه موږ کولی شو چې د ولایتو څخه د کندهار څخه مثلا کابل ته د کابل څخه کندهار ته هغه اجناسونه موږ کولی شو چې دغه جام انتقالات د لارې څخه ستاسو تر ادرسه پورې در انتقال کړو. ډېره مننه ژوندي اوسئ. په څلورویشت ولایتو کې د افغانستان په څلورویشت ولایتو کې موږ فعلا فعالیت لرو او په پلان کې لرو چې مثلا 2 میاشتې یا یوه نیمه میاشت بیا دغه کارګو خارج ته هم کو خارجي انتقالات هم موږ شروع. ډېره مننه قدرمنو دوستانو. جام انتقالات دغه شمارې دي انشاءالله تاسو به وینئ. مرکزي کابل کابل کې د کندهار خپل ادرس په کندهار کې چوکۍ مدت میرویس مارکیټ په میرویس مارکیټ کې زموږ چشتي زموږ ادرس یعنی دا د فعال شمیرې او هر څه سره د وزارت سره ثبت د وزارت جواز لري. ډېره مننه ژوندي اوسئ. خوږو دوستانو نندارتون ته د شمس لندن اکاډمي تمکي ماشومان یې او زموږ کوچني خوندکیان یې هم راغلي دي د دې په نندارتون کې ګډون کړی دی. نو دغه خوندکیانو د منځ څخه یوه خورکه موږ ته د نن د نندارتون اړوند او د خپل ښوونځي اړوند یو پیغام راته وایي. زه به د دغه خورکې نوم تاسو یم. ستاسو نوم چیشتي خورکې؟ هدا. نورالهدا یا خالي هدا خورکې تاسو پیغام لرئ مهرباني؟ دا چې موږ نن زه چې هم د شپږم ټولګي زده کوونکی یم د شمس لندن دا ډېر ښایسته نندارتون چې نه دلته ډېر طبیعي شیان تولیدېدل او موږ ته یې راوښودل چې نه دلته څنګه شیان تولیدېږي طبیعي شیان چې نه دغه هېواد و صنعت او اقتصاد ته ډېر ګټه لري. د دې شیان چې موږ ته یې راوښودل هر ځای ته موږ ورغلو او دوی موږ ته معرفت وکړي چې دا صنعت څنګه جوړېږي یا کوم صابون یا یو د باره قیمتي شیان دا ټول موږ ته راوښودل چې دا څنګه جوړېږي چې دا د اقتصاد باندې ډېر اغېزه کوي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. تاسې د خپل اکاډمۍ د مدیر صاحبانو څخه خوشحاله یاست؟ تاسې داسې نندارتون ته راوستلي یاست؟ بلې هو ډېر په زړه پورې نندارتون ته راوستلي یم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د شمس لندن اکاډمۍ د مدیر صاحب نجیب الله عبیدي سره هم خبرې کوو. عبیدي صاحب بخیر راسئ. السلام علیکم. څنګه جوړ؟ مننه ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. دا چې تاسې ډېر ښه نوښت کړی دی. یو بل ښوونځي زده کوونکي مې هم ولیدله ډېر خوشحاله شوم او د شمس لندن اکاډمۍ زده کوونکي نجونې او مالپان مې هم ولیدل چې دواړه هم راوستلي وو نندارتون ته. نوښت مو کړی دی د دغه نوښت په اړه باندې چې دغسې خپل زده کوونکي راولئ نندارتونو ته یا په صنعتي ځایو باندې ګرځوئ. د دغه څخه مو هدف څه دی چې په راتلونکي کې ستاسې زده کوونکي څه وکولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې راتګ هدف دا و چې زموږ ماشومان کوچنیان په دې وپوهېږي کوم محصول موږ کاروو دا د کوم ځای دی د څه څخه جوړېږي. دلته دا کوم محصولات چې وو اکثره وطني وو او دوی معلومات ورکړل چې دا دغسې محصول دی دا د دغه وطني موادو څخه جوړ شوی دی او موږ د دغه وطني موادو څخه باید استفاده وکړو تر څو خپله ګټه مو په خپل هېواد کې پاتې سي او نور ملکونو ته ولاړه نه سي. د دا ماشومانو ټول شیان ولیدله چې څخه جوړېږي د کوم ځای تولید دی او چیرې جوړېږي. د بدخشان څخه تر نیمروزه پورې چې کوم تولیدات موږ درلودله لاسي صنایع او دا ټوله لیدنه یې وکړله او سیر علمي د زده کوونکو د دماغ د انکشاف دپاره دا ډېر ګټور دی. موږ باندې حق لري باید موږ زده کوونکو دماغ انکشاف په برخه کې هر اړخیز کار وکړو. مننه ژوندي اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ قدرمن مدیر صاحب. په دې هیله چې خپل دغه زده کوونکو ته به نور هم تاسې لا ډېر کار کوئ او لا به دغسې علمي سیرونه او صنعتي ځایو څخه لیدنه ورته په برخه کور یې ودان چې داسې زمینه مساعده کړې ده تر څو د وطني تولیداتو ننداره وشي چې موږ څه شي لرو او څه شي کولی شو بازار ته وړاندې کړو. مننه. خوشحاله اوسئ. ژوندي اوسئ. دوستانو دغه کلچه پزي چې ده د کلچو کارخانه چې دا په اصطلاح ورته وایي ډېر کوچنی ماشوم دی. وایي دغه خپله دغه ماشوم هم کلچه پخوي او هم یې هغه یو سټیکر میکر پرې ته راسئ ده سره خبرې وکړو. څنګه یم
کوچنۍ ماشومه ښه یې نوم دې څه دی حضرت لا ته کیمرې ته وګوره ستا نوم حضرت لا دی کلچې پخولی سې ښه څه رقم کلچې پخولی سې ها ټول رقمونه ښه دغه ماشوم دی د دې دوستانو په دغه نندارتون کې یو کوچنۍ غرفه نیولې ده حتما به پلار و ورور څوک ورسره وي خو ماشاءالله دغه کوچنۍ ماشوم هم دلته راغلی دی او غرفه کې ناست دی او خپلې تولیدات نندارچیانو او دوستانو ته وړاندې کوي چې کلچې دی پخوي یو سټیکر میکر وایي پر وامه همدارنګه تر څنګ یې نو خرڅوي هم بس نو هیواد دې پرمختګ وکړي ماشومان دې مو بس ښه غټ غټ تجاران سي او په صنعتي برخه کې دې کار وکړي همدارنګه دې تولیدات وکړي د هیواد لپاره ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوستانو ته لاس وښورو بای بای خوشحاله اوسئ دوستانو د نن ورځې د نندارتون خپرونه همدومره وه چې تاسو راسره وکتله تر پایه پورې نو د نندارتون نن دوهمه ورځ ده د خیره سره چې تاسې راسره ولیدئ بېلابېل توکي او اجناس نندارې ته وړاندې سوي وه خپل وطني تولیدات مو هم پکښې کې وه نو تر یو بلې داسې خپرونې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی خدای جل هم وسپارم پاته شېبې مو نیکمرغه ښه وخت او ښې چارې